سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 4مې سره برابره ده. نو زه ارصافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرټکي. بلجیم ائتلافي ګوندونو له اسرائیل سره د پوځي او ناپوځي مرستو د بندېدو غوښتنه کړې ده. حماس وايي چمتو دی چې له سره صلیب سره په همغږۍ هغو اسرائیلي بندیانو ته چې په غزه کې ساتل کیږي بشري مرستې ورسوي. او سپینه ماڼۍ وايي هند د روسیې لخوا د اوکراین جګړه تمویلوي. دا او نور مهم خبرونه لږ وروسته، خو لومړی حماس له سره صلیب سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. د حماس اسلامي غورځنګ وايي چمتو دی چې له سره صلیب سره په همغږۍ هغو اسرائیلي بندیانو ته چې په غزه کې ساتل کیږي بشري مرستې ورسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا همکاري به یوازې هغه وخت ممکنه وي که د بشري مرستو د لیږد لپاره دایمي دهلیزونه پرانیستل شي او اسرائیلي هوایي بریدونه د مرستو د ویش پر مهال ودرېږي. حوثیانو پر اسرائیل بیا ځلې برید کړی. د یمن د حوثي ځواکونو ویاند یحیی سری ویلي چې د 3 چاودیدونکو بې پیلوټه الوتکو په وسیله د اسرائیل 3 ښارونه تل ابیب، عسقلان او حیفا په نښه کړي دي. هغه زیاته کړي دا بریدونه د فلسطین د خلکو سره د ملاتړ، د غزې له لوږې ځپلو سره د خواخوږۍ او د مسجد الاقصی د سپکاوي په غبرګون کې ترسره شوي دي. نوموړي یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې تر هغه به له فلسطینیانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو جګړه پای ته ورسیږي او د غزې کلهبندي ختمه شي. استرالیا د غزې له خلکو سره 14 میلیونه ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې اعلان کړی 14 میلیونه ډالر به هغه خیریه سازمانونو ته ورکړي چې په غزه کې خواړه او درمل ویشي. دا مرسته یوه ورځ وروسته له هغې اعلان شوي چې لسګونه زره استرالیایي وګړو د فلسطینیانو د ملاتړ په موخه پراخ لاریونونه وکړل. د اتن ښاروال هارس دوکاس د اسرائیلي سفیر نوم کاتس ته توند ځواب ورکړی او ویلي دي چې یونان ته د ولسواکۍ درسته اړتیا نشته او له هغو کسانو څخه چې ولسي وګړي او ماشومان وژني. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اسرائیلي سفیر د اتن ښاروالۍ د اسرائیل ضد لیکونو په تړاو انتقاد کړی چې د اتن ښار په دیوالونو لیکل شوي وي او ویلي وو. دوکاس ټینګار وکړ چې د اتن ښاروالۍ تل د تاوتریخوالي او نژادي تعصب پر ضد دریځ نیولی، خو د هغو له لوري د ولسواکۍ درس نه مني چې هره ورځ په غزه کې ماشومان د لوږې، تندې او بمباریو له امله وژني. اشاره یې په غزه کې د اسرائیلي نیواکګرو ځواکونو لخوا د فلسطینیانو نسل وژنې ته ده. ښاغلي دوکاس زیاته کړه دا خواشینونکې ده چې سفیر کاتز یوازې په دیوالونو باندې په لیکونو تمرکز کوي خو په غزه کې په روانې نسل وژنې سترګې پټوي او د فلسطینیانو پر وړاندې د روانو ظلمونو غندنه نه کوي. کاتز دا څرګندونې د یونان له کاتمیرین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې وې. د بلجیم د فلاندر سیمایي حکومت 2 ائتلافي ګوندونو مسیحي دیموکرات او فلیمیشو پرمختګ د فلاندر د پانګونې او سوداګرۍ له ادارې غوښتنه کړې چې په اسرائیل کې فعالیت کوونکو بلجیمي شرکتونو ته خپلې ټولې مالي او سوداګریزې مرستې سمدستي بندي کړي. دوی ټینګار کړی چې اسرائیل په غزه کې خپلو خونړیو بریدونو او محاصرې ته دوام ورکوي، نو بلجیمي ادارې باید خپل ملاتړ ورڅخه پرې کړي. د دې غوښتنې تر شا د مخالف شین ګوند هڅې هم شاملې دي چې له مخکې یې له یادې ادارې غوښتي وو چې په تل ابیب کې خپل دفتر وتړي. د مسیحي دیموکرات ګوند مشر سامي مادي ویلي له اسرائیل سره د سختو اقتصادي بندیزونو ملاتړ کوي او د دغه هیواد اقتصادي وده د سوداګریزو هڅو له لارې د دوی له دریځ سره ښکاره تضاد لري. ټاکل شوی چې د فلاندر پارلمان به د اګست په 14مه د غزې د وضعیت په تړاو فوق العاده ناسته وکړي، سره له دې چې د فلاندر حکومت له 2006 کال راهیسې اسرائیل ته د مستقیم وسلو صادرات بند کړي. په دې وروستیو کې یوې محکمې داسې پریکړه کړې چې اسرائیل ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد اجازه نه ورکوي. د ائتلافي ګوندونو غوښتنې دا ځل د اروپایي ټولنې او اسرائیل ترمنځ د همکارۍ د تړونونو د ځنډولو او عملي پروژو درولو ته هم غځېدلې دي. په ورته وخت کې د اسرائیلي وحشي بریدونو لړۍ چې د 2023 کال د اکتوبر له 9 پیل شوي دوام لري. تر دې دمه څه باندې 1.8 فلسطینیان وژل شوي چې ډیر شمیر یې ښځې او ماشومان دي. دې بریدونو نه یوازې غزه کنډواله کړې ده بلکې خلک یې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې تړاو تیر کال د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانت د نیولو حکمونه هم صادر شول او د نړیوال عدالت محکمه کې د نسل وژنې قضیه هم روانه ده، خو امریکا د نړیوالې محکمې په وړاندې ننګونې جوړوي.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي هند د روسیې لخوا د اوکراین جګړه تمویلوي. د سپینې ماڼۍ لوړپوړی سلاکار او ډونالډ ټرمپ ته نږدې شخص سټیفن میلر هند تورن کړی چې له روسیې څخه د نفتو پیرلو له لارې د اوکراین پر ضد روانه جګړه تمویلوي. هغه له فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي د روسیې د نفتو پیرل د جګړې مالی ملاتړ ته ورته دي او دا کار د منلو وړ نه دی. تر دې دمه هندي چارواکو د دې څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. او روسیه خبر ده چې د یمن ساحل ته نږدې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 65 کسان مړه 94 درکه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د یمن د ابین ولایت ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 65 افریقایي کډوال مړه شوي دي. د راپور له مخې 12 تنه ژغورل شوي او 94 لا هم لا درکه دي. په دې کښتۍ کې 154 تنه ایتوپیایي کډوال سپاره وو چې د یمن له ساحل سره نږدې له ستونزو سره مخ او ډوبه شوې ده. د نن ورځ نړیوال خبرونه هم دومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.